سلامونه قدرمن دوستانو، وخت مو پخیر. قدرمن دوستانو، دنیا دار د امتحان دی. په دنیا کې په انسان باندې ډول ډول ستونزې مشکلات راځي. انسان باید پر حالت کې صبر ولري. زه تاسو ته یوه لنډه قصه کوم. په افریقا کې یو کوچنی هیواد و. د دې هیواد رئیس جمهور یو نږدې ملګری درلوده. هغه ملګری راوست او خپل وزیر مقرر کړ او هغه ته بیا د پوه وزیر لقب ورک. یو ورځ پادشاه غږ وکړ وزیر ته چې ځو ښکار ته. ښکار ته لاړل. کله چې ښکار ځای ته ځنګل ته ورسېدل نو پاچا وزیر ته وویل چې ټوپک ته مرمۍ برابرې کړه چې ښکار پیل کوو. وزیر ټوپک ته مرمۍ برابرولې چې ناڅاپي د وزیر ګوته ماشې ته ورغله او ډز ترې وشو. د پاچا یوه ګوته مرمۍ یوړه. پاچا سخت فقار شو وزیر ته او ډېر غوسه شو او وزیر هم ډېره بښنه وغوښتله پاچا څخه او وزیر هم ډېر ناراحته شو. وزیر ورته ویل پاچا ته چې پاچا صاحب په دې کې به هم خیر وي. پاچا ورته غوسه شو چې زما ګوته نشته، زما ګوته مرمۍ یوړه، په دې کې به د خیر څه خبر وي. پاچا ساتونکو ته امر وکړ چې وزیر یوسئ بندي یې کړئ. وزیر یوړ زندان ته، یو کال بندي کړ. یو کال وروسته وزیر لا بندي و. پاچا بیا خپلو ساتونکو ته امر وکړ چې ځو ښکار ته. بیا لاړ ښکار ته پاچا ساتونکو سره. چې کله ځنګل ته ورسېده چې هلته ځنګل کې دوی د یو انسان خور سړي سره مخ شول. هغه انسان خور سړی راغی، دوی ټول محاصره کړل او دوی ټول بوتل خپل کلي ته. چې کلي ته بوتلل، کلي کې غږ وکړه چې لرګي راوړئ چې دا خلک وسوځوو، پاخه یې کړو او ویې خورو. په دې سره د پاچا ډېر وضعیت خراب شو. دا څه حالت راپېښ شو. ناڅاپي د هغه انسان خور سړي فکر د پادشاه هغه ګوت ته شو چې ګوته یې نشته. پادشاه ته یې ویل دلته راسه، نږدې راسه. چې کله ګوري د پاچا ګوته نشته نو پاچا ته یې ځه ته لاړ شه ځه. پاچا یې خوڅې کړ. په دوی کې یو رسم دا و چې کله چې یو چا د بدن کوم عضو قطع وي یا نه وي، هغه به دوی نه خوړ، نه به یې حلالاوه، ځکه دوی کې دا یو شرم و ننګ و. هغه ته به لعنتي سړی ویل. نو پادشاه یې خوڅې کړ او هغه ساتونکي ټول لومړی په اور کې واچول، ویې سوځول، بیا یې وخوړل. پاچا ډېر تیزۍ سره د خپل قصر طرف حرکت وکړ. کله قصر ته ورسېده نو پاچا ډېر خوشحاله و چې زه له دې حالت نه بچ شوم او په دې ناراحته و چې خپل وزیر مې بندي کړی دی. سمدلاسه لاړه زندان ته او وزیر له زندان راوایسته. وزیر ته ورته ویل چې ډېره بښنه تا نه غواړم، یو کال زندان تا تېر که په ناحقه باندې، ته باید ما نه وای بندي کړی. وزیر ورته ویل چې ما بښلی، ستونزه نشته، زما په همدې کې خیر و، د زندان کې د ما خیر و. پاچا افضل بیا ورته غوسه شو چې په زندان کې خیر څه معنا، د څه شي خیر په زندان کې. وزیر ورته ویل چې ستا خیر په دې کې و چې ستا ګوته قطع شوه او ته هلته ورته ونه سوځېدې، ته یې خوشې کړې، او زما خیر په زندان کې و، ځکه که چیرې زه په زندان کې نه وای نو زه به هم ستا سره یو ځای تللی وای او هلته چې تللی وای دما خو ټول وجود جوړ و، ته به خوسې شوی وې او زه به ساتونکو سره همالته اور ته اچول شوی وم او زه به خوړل شوی وم. نو دې قصې خبره دې کې ده چې انسان باندې چې هر حالت راځي انسان باید صبر ولري، ځکه دنیا دا یو دار د امتحان دی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.